تاسو به دا باور وکئ او وبه یې منئ چې یو ځوان دی هیڅ لیک لوست نه وي زده او په انګلیسي دې هم نه پوهیږي، خو د برطانیا هوم آفیس یا کورنیو چارو وزارت نه د لیک ورته راسي، دی د هغه لیک باندې هم پوهیږي او ځواب دې هم ورکړي. دا خبره به تاسو ته ناممکنه ښکاري، خو اوس همداسې امکان لري. زه خپله دغه د کډوالو ملاتړو مرکزونو سره همکاري لرم. کله چې بې قانونه کډوال راغلي وي، دوی سره مثلا د سمندر په غاړه مرکې سوي وي، بیا دلته دوی سره بیا خبرې کوي یا محکمې ته ځي، نو بیا زه ورسره ترجمه کې همکار یم. دغه څو ورځې مخکې یو افغان و، نو چې مرکه یې ورسره کړې وه، بیا یې بیرته ورته تکراروله چې مثلا تا داسې خبره کړې یا د هغسې کړې ده. هغه به یا ویل چې هو یا به یې ویل نه. بیا ورته ویلې چې تاسو دا هم ویلي دي چې زه نه په لیک لوست پوهېږم او نه په انګلیش پوهېږم. وایي و زموږ ځای کې جګړه وه، ښوونځي بند و او ولسوالي هم ډېره لرې ده، نو نه مکتب و او نه انګلیسي وه. بیا وروسته نورې پوښتنې سوې او اخر یې ورته ویلې چې تا ته د کورنیو چارو وزارت لیک ولیږي یا موږ یې درته ولیږو، تا سره یې په ځوابولو کې څوک همکاري کوي؟ ده ویلې هېڅوک هم همکاري نه کوي، زه یې خپله ځوابوم. ښځه حیرانه سوه، نو وایي مخکې خو دې ویل چې زه نه په انګلیش پوهېږم او نه مې لیک لوست زده ده، اوس څنګه ته دا لیکونه ځوابوې؟ ده ورته ویلي وایي زه له مصنوعي ځیرکتیا همکاري غواړم. کله چې یو لیک راسي د هغه نه عکس واخلم، بیا یې هملته همغه مصنوعي ځیرکتیا اپ ته ورکړم، ورته وایم چې دا ماته ترجمه که او راته ویې وایه. بیا هغه لیک راته ترجمه کړي، ویې وایي. بیا وروسته زه خبرې ورته وکړم، ورته وایم چې ښه دا زما خبرې اوس ته ولیکه د رسمي مکتوب په څېر او دې لیک ته ځواب ورکړه. نو دغه مصنوعي ځیرکتیا هم چې ده داسې لکه هغه میرزایان نه وي چې په لارو کې ناست وي خلک ورباندې عریضې لیکي، همغسې د دفتر له اصولو سره سمه عریضه بیرته ورته ولیکي او یا د لیک ځواب ورته ولیکي، دی یې ولیږي. نو په اوس وخت کې یعنې چې د ټکنالوژۍ واکمني ده او مصنوعي ځیرکتیا ورځ تر بلې پراخیږي، هیڅ وخت دا سوچ ونه کوي چې زه په لیک لوست نه پوهېږم. یعنې که نه پوهېږي هم دغه ځوان طریقه خپله که په موبایل کې د مصنوعي ځیرکتیا یو اپ ډاونلوډ که، هر څه به درته اسانه سي. یعنې لیکونه خو پرېږده، د ډاکټر خبره هم وي هغه یې درته کولی سي چې د ډاکټر څاته څه لیکلي دي یا یې څنګه دوا درکړې، یا مثلا یو دوایي ده ته نه پوهېږي چې دا ډاکټر دې څه دوا راکړې ده، عکس یې ورپورته که دې اپ ته او ترې پوښتنه وکړه چې ښه دې کې څه دي یا یې څه لپاره دوا ده، هغه خپله درته وایي. نو خدای وکړي چې افغانستان کې دغه ټکنالوژي باندې لګېدلي بندیزونه یا محدودیتونه کم سي او خلک لکه نوره نړۍ کې چې له دې سهولتونو استفاده کوي او کارونه یې ورته